د یو مجاهد ژوند له جګړې تر معلولیت. د عمر صدیق د ژوند مستند. د ځینو انسانانو لپاره هر سهار یوازې د ورځې پیل نه وي، بلکې د هغو خاطرو دوام وي چې د وخت په تیریدو نه ورکیږي. په دې کور کې یو داسې انسان ژوند کوي چې د خپل ژوند تر ټولو ستره پانګه یې له امریکایي یرغلګرو پوځونو سره د جګړې په ډګر کې پرېښې ده. نه سترګې لري چې د خپلو اولادونو څېرې وویني، نه لاسونه لري چې هغوی په غېږ کې ونیسي، خو زړه یې لا هم د ایمان، باور او ډاډ څخه ډک دی. دا د صدیق عمر کیسه ده، د داسې انسان کیسه چې د خپل باور، خپل عقیدې او هغه سپېڅلي هدف لپاره چې ځان یې ورته مکلف باله، د خپل وجود تر ټولو قیمتي غړي یې قرباني کړل. موږ نن د هغه کور ته راغلي یو. د ماشومانو خندا، د قرآن کریم تلاوت او ژوند ساده خو آرامې شیبې د هغه د اوس وخت ملګري دي. هغه موږ سره خبرو کې د خپل ژوند پاڼې راوسپړلې. ماشومتوب، له جګړې مخکې ژوند، د سنګرونو خاطرې او تر هغې ورځې پورې چې د یوه ماین چاودنې د ده د ژوند بڼه بدله کړه. زه زخمی نقیب الله عمر صدیق د زابل ولایت د شاجوی ولسوالي د مولوي حاجي سلطان محمد زوی. زه امریکا کله رالو، زه په هغه وخت کې داسې د 10 کلو د 9 کلو شاوخوا وم چې امریکایانو راتګ زموږ په یاد ده. په هغه کې کسر وم، خو بیا زموږ خپله کورنۍ الحمدلله مجاهد فعاله کورنۍ وله. زموږ ورونه مخکې په تېر تحریک کې مجاهدین ولو، وروسته زموږ بل ورور اسدالله جمشید دا د مولوي محمد علم کلیم صاحب سره مجاهد دی. د هغه ستړیاوې او جهادونه اوس موږ ته هم دغه انګېزه او دغه احساس پیدا شو. کله چې ما جهاد شروع کوی، زه دغه د 19 کلو شاوخوا په اندازه کې وم. اول سفر مې لوګر ته ولو، برکي برک کې مو یو څه وخت تېر کړی. بیا له هغه وروسته چې کوم د برکي برک څخه راوګرځېدو کندهار پنجوایي کې مې درې نیمې میاشتې تېرې کړلې. بیا نو وروسته په خپل زابل کې د شاجویو او د شمرزو ولسوالیو کې دغه کې ما جهادي کارونه او خدمتونه کړي دي. او زه خپل په جهادي کارو کې د راکټو سکیلو د دغو سره مې کار ولو، خو هغه مې دغومره نه استعمال کړي لکه د مین کار. موږ خپله د مین کار او د مین خدمت کوی، له مینو سره مو لاره وه، له مینو سره مو ورځ و شپه کوله، خپل کارونه پر مخ وړل. نو په هغو وخت اوس راځي 3 کال 3.5 کاله ما په زابل کې تشکیلونه تېر کړل. د ماین زورور انفجار د ده دواړه سترګې او دواړه لاسونه ترې واخیستل. هغه نړۍ چې پخوا یې په خپلو سترګو لیدله، له هماغې ورځې وروسته د زړه په سترګو ویني، او هغه لاسونه چې کله یې وسله نیوله، نور د ژوند تر ټولو ساده کارونه هم نشي ترسره کولی. نو زه بل ملګری معتصم په نامه و، دا ولاړلو هلته هغه ځای م وکتی، هغه کمې کنډوالې و کوم ځای چې زموږ د مین ولو، هغه ځای م وکتی، وګرځېدلو تر ماښام پورې حالت و. ماښام هغه ځای ته ورغلو، وم کتی څه نه ولو، دغه داسې د پوستې په یو څو سوه متره کې نږدې سیمه وله. بیا ماخستن د 10 بجې ملګري رالو، مجاهدین رالو، مینونه یې راوړلو. نو زه او بل ملګری هلته ناست ولو، انتظار ولو. 10 بجې شاوخوا دغه د برات میاشت وله، د شعبان میاشت وه، هلته ولو چې ملګري راورسېدو. مینونه م کښېښول، زما سره 2 ملګري و، هغه نوي ملګري و، هغه نه و مینونه زده کړي وو، د هغو ته د مین طریقه وښوول. نو څو نور ملګري و، شهید هارون په نامه و، یو ساجد مولوي صاحب په نامه و، دا ملګري و، هغو سره نور ملګري وو. نو هغو خپل مینونه ښوو، ما خپل مینونه ښوول. ما سره کوم ملګري چې هغو ته د مین طریقه ور وښوله چې دغه مین به داسې ږدئ، ریموټي مین، دا بل ځمکنی مین،
دا به داسې ږدي خاوره وه، څه به داسې لرې وړئ. نو پوستې ته نږدې وو، ملګري ډېر راغلي وو، 15 شل شاوخوا ملګري د امنیت لپاره راغلي وو چې خامخا یې مشکل جوړ نه شي. په دې کې ما خپل ماینونه کښېښول او ملګرو ته مې طریقه ور وښوله، د ماینو د ښوولو، د ریموټ د ماین د ښوولو. نو دغه روسۍ کندانۍ که یې دا روسۍ شنې کندانۍ دغه ملګرو راوړې، بیا دغه د کلاب پخوانۍ زړه کلاب په دغه برجو کې مو سره ښوولو. په دغه کې یوه کندانۍ ملګرو خراب راخیستې وه، ما چې هغه وکتله ځای مې ورته سم کړی چې ښو مې وله چې دا ماینونه کله دغه عسکرو کښل چې دا ماینونه کله کاږي دغه کندانۍ ور پټاو شي. په دې کې هغه کندانۍ خرابه وله. ما چې کله کندانۍ وکتله زه پوه شوم چې دا خرابه ده. نو ما دا کوشش وکړ چې ډبره تر لاندې کښېږدم، داسې شی تر لاندې کښېږدم چې دغه کندانۍ ضایع نه شي. کوم چې زموږ هدف ته د دښمن تخریب هغه کار کې وشي او هغه دښمنان په خوښ شي. خو هغه متاسفانه چې ما لږ ټینګه کړله دا کندانۍ، زه داسې ولاړ ولم، نور هر څه مې ستن کړي وو، دغه یوه کندانۍ مې ښووله. بس په دې وخت کې زما دا کندانۍ لږ ټینګه کړه، خپل کوم نټې راځي او پټاکۍ راځي هغسې مې لږ ټینګه کړله. بس په دغه وخت کې پټاو وکوئ. دا وخت کې زه خپله یې شاته وغورځولم، زه راپورته شوم، بېرته ولاړ ولم. ولاړ شوم، اول فکر مې همدغه و چې الله پاک ته دغه کوم جهاد موږ د الله دپاره شروع کړی ده او کوم خیانت خو نه یې کړی. نو هغه الحمدلله په دغه حال کې کوم دی څه نه دي راپایت شوي چې موږ یې د جهاد د بل څه دپاره وو، صرف د الله د رضا او د کلمة الاعلا دپاره وو او دی ښکاره خیانت هم نه و کړی. نو بیا هم خپله بس دغه د کوم د شهادت کلمې چې وې دغه هم ویلې. له هغه وروسته بیا ملګري راغلو، زه یې راواخیستم، را په شا یې کړلم. بیا نو دا اوس د هغه وروسته زما دا علاج شروع شو، په مختلفو سیمو کې بیا علاج وکوئ. دا سترګې مې یوه حالته خوږ شوله، دا یوه سترګه څه وخت ښه وه، بیا بېرته یې کار پرې شوی او غوږونه مې خوږ شو او دواړه لاسونه. نو نور دغه په بدن کې زخمونه ولو. دا خپل شرعي نظام کوم چې مخکې زموږ نظام ړنګ شوی هغه بېرته راوګرځېږي، هغه بېرته راسي او الله پاک دین دلته لوړ شي، الله پاک شریعت دلته نافظ شي او ولس مو ساه شي د اشغاله څخه خلاص شي. نو په دغه لارې کې زموږ دغه قربانۍ ارمان و، کله چې ما دا قرباني ورکړه ما ته خپل ورور وویل چې ته دومره خوښ شوی یې. ما په ډېره مینه په اخلاص الحمدلله وویل، د الله پاک حمد مې ادا کړی، د الله شکر مې ادا کړی چې الله زه په خپله لاره او په خپل جهاد کې قبول کړم او د خپل دین دپاره یې قربان کړم. 2014 کې پیښه شوله. بیا دا له هغه راهیسې زما دا د اوس د زخم 14 کال شاوخوا روان ده. خو د ده په خبرو کې د ماتې احساس نه ښکاري. هغه د قرباني له امریکایي پوځونو څخه د افغانستان آزادولو او هیواد کې د یوه اسلامي نظام رامنځته کولو لپاره ناچیزه ګڼي. په روغتیا کې ما د فدایي اراده کړې وه چې زه کله نه وم زخمي شوی. بیا خو ملګرو مشران ته ویل چې نه ته د فلحال دغه د مین خدمت کوه او 2 ورونه دي شهیدان شوي دي، دغه 2 شهیدان شوي دي، دغه د جهاد خدمت کوه، که په جهاد کې شهادت راغی خو هغه ده. که نه ما خپله له هغه وروسته که ما الله پاک ما سترګه جوړه کړه زه به بیا فدایي عملیات کوم، د دښمنو د کفارو په خلاف باندې د خپل اسلام دفاع به کوم او دغه مې ارمان ولو چې موږ د جهاد په لار کې ډېر قرباني ورکړو، فدایان یې وکړو، نور تکلیفونه تېر کړو، ځکه موږ په دې زخمو باندې د الله له دینه نه راګرځو. زموږ هدف دغه ده چې د الله پر دین قربان، ځکه موږ له الله سره سودا کړې ده. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأنهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا حقا في التوراة والانجيل والقرآن. نو موږ له الله پاک سره سودا کړې په سر او مال باندې. الله زموږ سر او مال اخیستي د جنت مقابل کې چې الله به جنت راکوي. نو چې جنت راکوي باید موږ قرباني ورکړو. جنت خو داسې ارزانه نه ده، نو قرباني غواړي او پر دې خپل حال اوس هم الحمدلله ډېر راضي یم. اوس مې هم د مجاهدینو سره مینه د مجاهدینو د خپل نظام ته دعاوې کوم، مشرانو ته، او چې دا مجاهدین مشران مو الله پاک راوساتي، الله پاک په شریعت برابر کړي او دا نظام باقي پاتې شي او ولس ته. نو اوس مې هم ارمان د شهادت، اوس مې هم ارمان د جهاد. جهاد خو زموږ وروستی لار ده، زموږ وروستی د پیغمبر سنت ده او زموږ وروستی د قرآن فرمان د جهاد وکوو، بیا به هم کوو. نن د ده د ژوند د ډیری چارې د خپل خوریي خالد په مرسته ترسره کیږي، خو سره له دې هغه هڅه کوي خپل ژوند د امید، عبادت او صبر پر بنسټ پر مخ یوسي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدلله خپل د اتوم فطري چلاندوم، ټلیفون ورڅخه خپل کار کوم. نو دغه طریقه باندې څوک لګیا یو قرآن کریم په دغه طریقه یاد کړی ده. نو دغه طریقه د مخته بیا د الله په نصرت سره
کله چې عمر صدیق د قرآن کریم تلاوت کوي داسې احساس کیږي چې د لید له نعمت څخه محروم سترګې د ایمان په رڼا روښانه شوي دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. نوموړي په دې موده کې د قرآن کریم 18 سپارې حفظ کړي خو دا چې څنګه د هغه له خولې یې اورو. نو الله پاک دې موږ ته همت راکړي په اوس حال باندې راضي یم ډېر راضي یم الحمدلله فی الحال زه د قرآن کریم حفظ کوم 18 سپارې مې یادې کړي دي پخ کړي مې دي او ورسره په څنګ کې ترجمه ورسره زده کوم دغه نور د کور خپل ژوند کار دی او دغه مرګورو پښتنو ته دغه شهیدانو کورنیو پښتنو ته د خپل قربانو پښتنو ته پر دغه حال الحمدلله دغه تعلقات ساتم له مرګورو سره د شهیدانو کورنیو سره مجاهدینو ته دعا کوم. د عمر صدیق په باور 24 د اسد ورځ یوازې د یو سیاسي بدلون نوم نه دی، دا د هغو زرګونو انسانانو د اوږدو کلونو قربانیو پایله ده چې هر یو د خپل باور لپاره یو څه له لاسه ورکړل. چا خپل پلار، چا خپل زوی، چا خپل کور او چا لکه عمر صدیق خپل سترګې او دواړه لاسونه. هغه وایي که څه هم نن نشي لیدلای او نه هم خپل لاسونه کارولای شي خو د خپلې کړې قربانۍ په اړه هیڅ پښیماني نه لري. دا د فتح ورځ الحمدلله زخمیانو مجاهدین ډېر ارزښت لري ځکه دا دوی قرباني دي نو د دوی د قرباني نتیجه ده د زخمیانو مجاهدینو نو د شاسې د قرباني او د ستړي او د هڅې نتیجه په لاس ورسي نو ولې به نه خوشحاله کېږي. دا زموږ دپاره غټه ورځ ده، غټه معنا او مفهوم لري دا ورځ په ډېر غټ سترګو ورته ګوري دې ورځې ته. دا زموږ وروستی د ټول اسلام د ټول افغانستان کامیابي ده نو د مجاهدینو زخمیانو دپاره غټه ورځ ده، غټ ارزښت لري، په غټه سترګو ورته ګوري، یو تاریخي ورځ ده، یو ویاړلې ورځ ده. موږ افتخار پکوو چې زموږ د قربانیو زموږ د شهیدانو زخمیانو کونډو یتیمانو قربانیو رنګ راوړ. موږ ورته ورځې ته ډېر خوشحاله یو او ډېر افتخار پکوو چې دا ورځ موږ ته الله راکړله، دا فتح الله راکړله. په دې باندې موږ د خاص ورځې بولو، خاص ځانګړي ترتیبات ورته نیسو، خاص ځانګړي افتخار پکوو په دې ورځ باندې.